مبارکم شه. له پیړیو وروسته د نورستاني ولسونو هغه ستړي دمه کیږي چې له مودو وروسته سترګې پر لار وه. د نورستان په غربي ولسوالۍ نورګرام کې د 14 میلیونه افغانیو په لګښت د ګلچا او موسوي درې د 2 سړکونو او یو پل د جوړېدو چارې پیل شوې. د یادو سړکونو د پیل په مراسمو کې د نورستان والي قاري زین العابدین عبید په خپلو خبرو کې ویل د دغه سیمو خلک د سړکونو د نه شتون له امله د ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وه چې په دې سره به یې شته ستونزې حل شي. نن د کولټن درې ته راغلي یو او تقریبا چې دلته ولسونو سره ملاقاتونه وکړل، مجلسونه مو کړل او دوی مشکلات مو اورېدله او انشاءالله حل لارې به ورته لټو. او همدا شانته د کولټن درې د ګلچخیلو سړک م افتتاح که، همدلته یو پل م افتتاح که او بل کلینیک م هلته افتتاح که. نو همدا شانته اوس چې دلته ولاړ وي دا د موسوي دره ده او دا سړک م افتتاح که انشاءالله او په د باندې به کار شروع کېږي انشاءالله او دا سړک به موسوي کلي ته رسیږي انشاءالله. بس دغسې راغلي او انشاءالله ولسونو ته د نورستان موږ اطمینان ډاډ ورکړو چې موږ دوی سره همکار یو او هر ځای کې دوی سره د ضرورت په وخت کې حاضر یو، آماده یو. بل لوري ته د نورستان ولایت کلیو پراختیا ریاست مسؤلین وایي یاد سړکونه او پل د خوړو نړیوال پروګرام لخوا جوړیږي چې چارې به یې په 6 میاشتو کې بشپړې شي. 15 متره به عرض لري او د خوراک نړیوال پروګرام یا د WFP په مالي همکارۍ باندې دغه سړک جوړول کېږي. آینده دپاره موږ غواړو چې د دې د کولټن درې آخري سرحد ته دغه سړک ورسو، ټول خلک د دې نه استفاده وکړي. ځایي خلک خوښ دي وایي د مودو شته کړاو یې پای مومي او له ساعتونو پلي مزل خلاصیږي. د دوی په خبره ډیری وخت مریضان پر شا او یا هم پر کچرو کورونو ته انتقالوي. دوی په یادو درو کې د بیا رغونې په نورو برخو کې د کارونو غوښتنه کوي. دا اولنی ځل دی چې والي صاحب محترم راغی او ابتدا د سړک وشو. موږ په دې باندې ډېر زیات خوشحال یو. الله رب العالمین دې له ډېر زیات توفیق ورکړي او ستاسو په راتګ باندې موږ ډېر زیات خوشحال شولو. زموږ مریضان چې موږ راوړو تقریبا 2.5 ساعت 3 ساعت پیاده روي لري. نو دغه 2.5 ساعت 3 ساعت پیاده روي کې موږ لپاره ډېر ستونزې راځي په لاره کې. نو یا منځ ځي هغه مریض یا همدغسې مرض لا پسې زیاتېږي په دې تګ راتګ کې. نو الله دې وکړي چې دغه زموږ سړک جوړ شي په دې سره، نو موږ لپاره به ډېر سهولتونه راشي. تقریبا 15 کلي پراته دي پورته، نو دلته مریضان او دا بارونه او ښکته نه څه ضرورت ټول خلکو په شا باندې راوړل، مریضان په جنازه راوړل. نو ولس ډېر سخت مشکل سره مخ و. او بل دا سړک داسې اهمیت لري چې کېدای شي دا اخوا وامه ورچمن سره وصل شي، مرکز سره دا دره وصلېږي د سړک په ذریعه سره. مسؤلین وایي د غربي نورستان درې ولسوالۍ نورګرام، منډول او دواب چې څه موده وړاندې د یو سړک په وسیله د مرکز پارون سره ونښلول شوې، له هغې وروسته پکې د بیا رغونې کارونه چټک شوي دي.